د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو سلامونه. زارزو صافی یم. پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. د خبرونو سرټکي: د اسلامي امارت د مشرتابه په مشرۍ د کابینې څلورمه غونډه په کندهار کې ترسره شوه. د پاشدان د اوبو بند پرانیستل کیږي. پاکستان او امریکا له ترهګرۍ سره مبارزې کې پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. بشپړ خبرونه: د اسلامي امارت د مشرتابه په مشرۍ د کابینې څلورمه غونډه په کندهار کې ترسره شوه. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مشرتابه د کابینې غړو ته د خپلو مسؤلیتونو د ښه ترسره کولو، د شرعي نظام د ښه تطبیق، د خلکو د ستونزو د حل او په اخلاص سره د خدمت کولو په اړه مهمې توصیې او لازم هدایات وکړل. مشرتابه ویلي د اسلامي نظام استحکام د دین په زده کړه کې راځي. کوښښ وکړئ خلکو ته دیني پوهاوی ورکړئ. د فکري سمون لپاره یې کار وکړئ. له بد اخلاقۍ څخه یې راوګرځوئ او د ناسمو افکارو او نظریو له تاثیره یې وساتئ. مذهب او عقیده ور وښایاست او په ټولو چارو کې د الله تعالی په دین او مقدس شریعت منګولې ټینګې کړئ. همدا د هر څه لپاره اصل وګرځوئ. دا زموږ شرعي مسؤلیت او د افغانستان د مسلمانانو غوښتنه ده. هغه دغه راز د بیلابیلو فکري اختلافاتو پر مخنیوي د اتفاق او اتحاد په لا تقویت باندې ټینګار کړی او په دې اړوند مسؤلینو ته لازم هدایات او لارښوونې کړي دي. فطرت لیکلي په دغه غونډه کې کابل ښاروالۍ ته مسؤلیت وسپارل شو چې په کابل ښار کې د اړتیا وړ ځایونو کې جوماتونه جوړ او ارشاد او حج او اوقاف وزارت ته تسلیم کړي. د په خبره په غونډه کې افغانستان په زندانونو کې د بندیانو پر وضعیت، د هغو دوسیو څرنګوالی، د بند مودې، همدا ډول د محاکمو لخوا د هغوی په مورد په پریکړه هر اړخیز بحث وشو. د ویلي دغه راز جوماتونو، مدرسو، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د لا ښې پاملرنې په اړه په مختلفو برخو کې د ارشاد، حج او اوقاف پوهنې، لوړو زده کړو او د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارتونو په مشرۍ هیئتونو ته دنده وسپارل شوه چې په ټولو برخو کې ارزونې وکړي. همدا ډول د کلیوالي مدرسو او په جوماتونو کې د درسي سیستمونو احیا او تقویه په اړه هم بحث او خبرې وشوې او اړوند ارګانونو ته د امکاناتو تر حده د پاملرنې توصیه وشوه. فطرت د جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي چې په دغه غونډه کې ورسره یو لړ نورو اړینو او مهمو مسایلو هم بحث او په ټوله کې د نظام د پیاوړتیا لپاره په لارو چارو باندې غور وشو. د پاشدان د اوبو بند پرانیستل کیږي. ټاکل شوې ده چې سبا د هرات د پاشدان د اوبو بند رسما افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولې بلنلیک کې راغلي دي چې د پاشدان د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل شي. د پاشدان بند د هرات له ښاره ختیځ لور ته په 25 کیلومترۍ کې د کرخ په ولسوالۍ کې ده. دا بند 4 متره لوړوالی لري او د 450 میلیونو متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگا واټه برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکټاره ځمکه به خړوبه کړي. د پاشدان د بند د جوړېدو چارې به تیر جمهوریت نظام په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې، کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړ شول. پاکستان او امریکا له ترهګرۍ سره مبارزې کې پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسلام آباد او واشنګټن له ترهګرۍ سره مبارزې په اړه تازه خبرو اترو کې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دغه خبرې اترې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړی استازی نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د چارو موقت همغږی کوونکی ګریګوري دی لوګوفو ترمنځ ترسره شوې. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د ګواښونو په ځانګړې توګه د بلوچستان برخې د آزادي پوځ، داعش خراسان څانګې او د تحریک طالبان پاکستان له لوري د ګواښونو پر وړاندې پر اغیزناکو لارو چارو خبرې کړي دي. سرچینه زیاتوي چې هغوی د ملګرو ملتونو په ګډون په څو اړخیزو ټولنو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اغیزناکو او دوامدارو تګلارو پیدا کولو په موخه د نږدې همکارۍ لپاره خپله اراده اعلان کړې ده. د خبرپاڼې له قوله دواړو خواو ټینګار وکړ چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په سیمه کې د سولې او ثبات تامینېدو لپاره دوامداره او منظم تعامل حیاتي ارزښت لري.